بسم الله الرحمن الرحیم. نن مونږه چې کوم څیز وایو نو هغه فرد دی. فرد په پښتو ادب کې ډېر شاذ و نادر به تاسو ته په نظر راځي، بلکې دا بطور یو صنف چاړو قبول کړی نه دی فرد. او په دې اوسنو یعنې کلاسیکي شاعرانو کې خو ډېر کم په نظر اړو راغلي دي، خو په دې اوسنو شاعرانو کې هم چېرته کې یو کس یا دو به چې کوم د پوه شي دا دغه کړي، یعنې په وړو کې د مالګې برابر نه هم کم تعداد کې چې کوم د پوه شي فرد خلک لیکي. خو البته په اردو ادب کې بیا دا څیزه شته د هغې شاعرانو په دې باندې تبازمې کړي او ډېرې لیکلي دي. خبرې ته مو خیال دی فرد چې کوم دی نو دا څه شی دی؟ دا هم یو ادبي صنف دی. د فرد لغوي معنی ده یوازې. فرد راشه، فردن راشه، یو راشه، یوازې. خبرې ته خیال دی د دې لغوي معنی ده یو او یوازې. د لغوي معنی که موږ په نظر کې وساتو نو بیا موږ اصطلاحي معنی ته راشو. نو په اصطلاح کې چې کوم دی دا د چا شاعر هغه شعر چې هغه ویلی وي خو هغه نه د غزل حصه وي، نه د قصیدې حصه وي، نه د مثنوي حصه وي، یعنې د بل نظم حصه نه وي، ځان ته صرف یو شعر ویلی وي، نو دا شعر ته مفرد ویلی شي. د خبره ته مو خیال دی په اصطلاح کې د چا شاعر هغه شعر چې هغه د غزل یا د بل صنف سخن حصه نه وي او شاعر ویلی وي، یوازې ویلی وي، او دې ته مونږ ویلی شو مفرد. او کم از کم په کلیاتو کې یا په دیوان کې دا د مفردیات عنوان لاندې عموما چاپ کیږي، خو دا هم په پښتو کې نشته، په اردو کې دا څیزونه چې کم دي ډېر دي. بیا به مونږ دا خبره وکړو چې دا فرد چې کم دی دا مختصرترین صورت چې کم دی پوشه د نظم دی، دا مختصر ترین صورت دی، دا شکل د هیت دی. دا یعنی د دوو مصرو نه بل وړوکی نظم د یو شعر نه وړوکی نظم نشي کېدی. دا بالکل مختصر ترین صورت دی او په دې کې ټولې دوه مصرې وي. څو مصرې پکې وي؟ مصرې پکې ټولې دوه وي. ټیک شو؟ او دا دواړه مصرې دپاره دا شرط نشته چې دا به هم کافیه او هم ردیف وي یا به ازادي وي. دا هم کافیه او هم ردیف هم کېدی شي او دا بالکل د دې نه مستثنا هم کېدی شي. نو که مونږ پکې کافیه په دواړو مصرو کې رانه ول نو دې مصرې کافیه خو به هغه کافیه نه دغه کېږي چې یو شعر وي او اخرنۍ مصره باندې مونږ د کافیې اطلاق کوو. نو کوم ځای نه بیا کوو چې مخکې مونږ سره د دې د هغه کافیې نور حروف یا نور الفاظ مونږ سره نه وي راغلي. نو چونکې دا دواړه هم کافیه هم کېدی شي او غیر هم کافیه او هم ردیف هم کېدی شي. دا شرط په دې باندې نشته دی. او دا دوه مصرې دي خو دا دواړه مصرې به یو مکمل خیال مکمله موضوع به بیانوي. دا دوه مصرې چې کوم دي الف او ب، دا دواړه مصرې به په د موضوع په حواله باندې د خیال په حواله باندې به دا د نورو شعرونو محتاجه نه وي. دی به مکمل وي، مکمل مضمون، مکمل خبره او مکمل خیال او مکمل سوچ او مکمل فکر به په دې کې چې کوم دی پوه شي دا راغونډ شوي په دوو مصرو کې لکه ټاپې غونته کې. او دا به د بل شعر ته به دا محتاجه نه وي. په یو شعر کې به مکمل خبره کېږي او مکمل نظام به چې کوم د پوسټر په دې کې دغه کېږي. دا یو بیت دی. دا مخکې ما خبره وکړه چې دا به نه د غزل حصه وي، نه به د قصیدې حصه وي، نه به د رباعي حصه وي، نه به هېڅ قسم د بل نظم حصه به نه وي. دا به ځان ته یو شعر ویلی شوی وي، دې سره به مخکې وروسته نور شعرونه نه وي. د خبرې ته مو خیال دی. او بل صفت پکې دا دی چې دوه مصرې دي، دواړه مصرې هم کافیه او هم ردیف هم کېدی شي او ازادي هم کېدی شي. درېیمه خبره دا ده چې په دې دواړو مصرو کې به خبره مکمل وي. د موضوع په حواله باندې د خیال په حواله باندې به دا دوه مصرې د بل شعر یا د بلې مصرې محتاجه نه وي. په دې دوو مصرو کې به مکمل خبره شوي وي او مکمل مضمون پکې بیان شوی وي. ټیک شو؟ نو په دې که موږ بیا وګورو دا عموما کېږي څنګه؟ دا داسې کېږي چې بعض اوقات سړی روان وي او یو خیال ولا راغلو یا څه داسې وکته پای باندې هغه یو شعر ولیکلو. دا داسې هم کېدی شي چې تا یو شعر ولیکلو، د غزل خو هر شعر یونټ دی، ته خو موږ تاسو ټول په دې خبره پوه یو،
او مکمل مضمون پکې بیانېږي. تا یو شعر د غزل په نیت ولیکلو خو تا نه پاتې شو، پس یو شعر دی ولیکلو، یو شعر په شعر پاتې شو، نه هغې پسې غزل تا مکمل نه کو، مطلب با نور شعرونه یا مقطع مطلب وغیره دا د یو شعر پاتې شو. د یو شعر عموم ضایع کول نه دی پکار، دا یو شعر په مفرداتو کې بیا راځي. پس کې راځي نو که داسې یو شعر تا نه پاتې کېږي او ته ځان سره جمع کړې یو شعر، نو بیا هغې ته اخره کې ته د مفرداتو عنوان ورکولی شو. هغې لاندې هغه ټول شعرونه که تا 5 لیکلي وي، که 10 لیکلي وي، که 20 لیکلي وي، که 50 لیکلي وي، هغه ته چاپ کولی شي. دا د مفرداتو په عنوان کې راځي. نو دا په لیکلو کې دغه فارم کې راځي او عموما د غزل په دغه کې په نیت باندې راځي، ځکه چې که مونږ نظم لیکو نو د نظم موضوع په یو شعر کې مکمله چرې نشي کېدی. دا خو موږ ټول په دې خبره که قصیده وي او که هغه چې کوم دی مثنوي وي، که مرثیه وي، که ترجیح په فارم کې وي، که د معنی په لحاظ وي او که د هیت په لحاظ وي، خو چې نظم وي نو هغه موضوع په یو شعر کې مکمله نشي کېدی. صرف او صرف د صفت په غزل کې دی چې د به هر شعر ځان ته مکمله موضوع بیانوي، مکمل خیال به بیانوي او مکمل خبره پکې شوي وي. نو چونکې مفرد کې به هم مکمل خبره وي، ټیک ده جی. نو دا د غزل شعر په دې نیت چې د غزل لیکم خو د یو شعر تعالی راغوا دی ولیکلو، ځان سره دی ولیکلو، خو وروسته تا په هغې ځمکه باندې یا په هغه دغه باندې تا نور غزل مکمل نه کو، یو شعر په یو شعر پاتې شو، د یو شعر ستا په مفرداتو کې راغلو. خبرې ته مو خیال دی. زه یو ځل بیا تاسو ته د دې لږه وضاحت کوم چې مفرد د دې لغوي معنی دی یوازې، چونکې یوازې یو شعر دی دا اوس دیم یوازې نور څه نه وتې، مخکې شعرونه شته نه وروسته شعرونه شته، یوازې دی یک یو. نو مفردات وی یوازې ته د چا شاعر هغه شعر چې هغه ویلی وي چې هغه د مثنوي، د غزل، د قصیدې یا د بل صنف سخن حصه نه وي، صرف ځان ته یک یو شعر ویلی شوی وي، داسې شعر ته مفرد ویلی شي. دا د نظم مختصر ترین صورت دی، دې نه نور مختصر نظم نشي کېدی. ټیک شوه. دا چې کوم دی په 2 مصرو مشتمل وي، 2 مصري وي، یو شعر 2 مصري وي، نو دواړه مصري هم کافیه او هم ردیف هم کېدی شي او غیر هم کافیه او هم ردیف هم کېدی شي، یعنی آزادي هم کېدی شي. په دې 2 مصرو کې به مکمل مضمون بیان شوی وي، مکمل خبره بیان شوی، مکمل خیال به بیان شوی وي. د مضمون د خیال په حواله باندې به دا مفرد شعر د بل شعر محتاجه نه وي، یعنی په دې کې به مکمل خبره شوی وي. دا د صفت پکې. بل دا چې دا به د بل د قصیدې، د مثنوي، د رباعي، د بل صنف سخن حصه به بالکل نه وي، دا به یک یو ځان ته یوازې شعر وي. بیا به تاسو دا خبره وکړه چې دا لیکلو نیت به څنګه وي. نو مفرد ته لیکلو نیت د چا نه وي، مفرد شعر ته د لیکلو نیت د چا نه وي. عموما دا داسې یو غیر ارادي طور باندې په وجود کې راځي، تخلیق د دې کېږي چې کله نه کله مونږه په لاره روانو سوچ راشي د غزل یو شعر مونږ لیکو، موضوع پکې مونږ بیان کړو، خو بیا هغه یو شعر مونږ ته ټیم میلاو نشي، یا مونږ هغې ته اوزګار نشو، یا هغې نه مونږ ته بل ښه موضوع راشي او مونږ مطلب پکې وي او مونږ په هغې غزل ولیکو، خو دا شعر مونږ سره په دې نیت چې زه په دې غزل لیکم مونږ په غزل نه لیکلی شو، پاتې شو. چې پاتې شو نو دا شعر ضایع کوله نه دی پکار، دا هم محفوظ ساتل پکار دي. دا یو شعر دی، موضوع پکې مکمله ده، نو دا د مفرد په زمره کې راځي. نو چې کله مونږ بیا خپل کتاب چاپ کو، خپل شاعري چاپ کو، نو داسې یو شعر که موږ سره 10 وي، که 15 وي، که 100 وي، که 200 وي، که 50 وي، که 10 وي، نو دا بیا موږ راخلو او د مفردات یا مفردیات عنوان لاندې هغه ټول شعرونه بیا موږ راوړو او چاپ کوي. په دې حواله که ستاسو په ذهن کې څنګه سوال وي نو تاسو یې کولی شئ. څنګه سوال چې ستاسو په ذهن کې یو منټ پښتو کې د دې دغه کم دی. زه د یو څو شعرونه چې زه قایل یم د سیرت نه د صورته، زه قایل یم د سیرت نه د صورته، د سیرت په پیمانه جنت دوزخ دی. دلته اوس ګوره هم کافیه هم ردیف نه دی، آزاد دي دواړه مصري. بل دی د ښایستونو عبادت مې وکړو، د ښایستونو عبادت مې وکړو، ښه په اخلاص دا ریاضت مې وکړو. دا اوس مطلب دواړه هم کافیه مصري داسې هم کېدی شي، دواړه جایز دي. دا دی کې دا د اردو د مومن خان مومن صاحب یو شعر ته دویمه چې دا مفرد دی چې جاں باز مومن اس نے دیا اور کو خطاب، جاں باز مومن دیا اس نے اور کو خطاب، ہم جان پر بھی کیلے پہ نام اور کا ہوا، ہم جان پر بھی کیلے پہ نام اور کا ہوا. او د اردو ادب د بمثل شاعر مرزا اسدالله خان غالب صاحب یو مفرد ویمه چې ہو گئی ہے غیر کی شیریں بیاں کا ذکر، ہو گئی ہے غیر کی شیریں بیاں کا ذکر، عشق کا اس کو گما ہم بے زبان پر نہیں،
عشق کا اس کو گما ہم بے زباں پر نہیں. دا مفردات دا نو که تاسو څنګه ذهن کې سوال یو تاسو سوال کولای شئ د مفرد په حواله باندې.